بسم الله الرحمن الرحیم. مستشرقین ویلی دی او لاغه وخت په لګیا یو نن به میجر راولټي ووایو د د ګډ ژوند به زه تاسو ته کښېږدم د د ګډ زیار خو نه راټولیږي چې د څونې کار کړی دی زموږ په سیمه داسې بیا در وپېژنمه که چیرې تاسو بیا څېړنه کوله یا مو زده کړه کوله یا مو یو کتاب کتلی نو د دغه سړي خدمات دا به تاسو نه یې راواستي. دا د برطانیې یو انګریز وی په 11 مئی باندې د 1825 دی پیدا سوی وی او د اکتوبر په 2 تاریخ باندې دا مړ دی د 1906 یعنی یو اتیا کال ژوند یې سړي تیر کړی دی. دا د پلار چې وی دا پیټر راورټي ورته ویلي د انګلستان په دریابي فوج کې افسر وی نو دی هم په کشنیوالي له د پلاره سره ملګری سو دا د دریاب چکرونه یې وول نو د دریاب چکر د فوج ژوند خوند ورکړي ښه. نو بیا کیپټن بردیس وی که چیرې تاسو د ډکشنري وګورئ د پښتو هغه نو دا باندې د کیپټن لیکلی دي څو کتابونه چې تاسو وګورئ دي کیپټن لیکي بیا دی میجر سوی دي دا رینګ ته رسېدلی دي 20 کاله خدمات یې ترسره کړي دي بیا ریټایر سوی دي. اولنۍ زده کړې چې دي پالموت ورته وایي پنځانس ورته وایي په دې کې د ترسره کړي وي دا کې دی زو کړی هم د حالت و نو چې سړی زو کړی وي اکثره زده کړي هلته کوي ښه. د پلار په مینه کې دی فوج ته راغلی و د فوج په خدماتو کې بیا دی مامور سوی وي نوکري پیدا کړې وه. بیا په 1840 کې زموږ د انګریزانو یو جنګ کیږي دا به یاد لراستئ تاسو ورته ګورئ دی پیدا سوی په 25 کې دی او د ده تر زو کړي 15 او 14 کاله وروسته د پښتنو د انګریزانو ډېر غټ جنګ ورته وایي ښه فرسټ افغان وار چې ورته وایي دا په 1840 کې سوی دی. دا سړی چې دی په 1843 عیسوي کې زموږ سیمې ته راځي دې خوا ته راځي ښه. دا به تاسو نه یې راواستئ. د دغه کاله څخه بیا د 21 کاله په فوج کې تېروي څو 21 کاله دا له کیپټنشیپه څخه واخې بیا تر میجر کېدو پورې دا د کار دی د بمبۍ دپاره راغلی و. دلته یو سړی و یو شی ما پارون هم در ښوولی ابرز هم در ښوولی و چې دلته انګریزان څه دپاره راغلي وو ښه ایسټ انډیا کمپنۍ ورته ویلې دا په ځینې محققین وایي چې په 1600 کې ځینې لیکي چې په 1600 کې یعنی 1599 عیسوي کال دلته دوی راغلي وو یا یو کال وروسته یو فرق یې نشته ښه. نو اوس 2023 روان 423 کاله مخکې داخل دلته راغلي. دا په دوی کې یو سړی و باچا و د انګلستان جیمز یې ورته ویلی دا په 1603 کې باچا سوی و تر 1625 پورې ناست و. د هغه یو استازی وی تامس رای دا دې خواته اوله وار د جهانګیر دربار ته راغلی چې موږ ته کاروبار اجازه راکړه موږ به دلته منجاریان ګرځو خپل شان به خرڅو. دا دونې د لوی سوچ خلک ول هلته د سوچ نه وي چې موږ به منجاریتوب کوو بلکې دا سیمه نیولو ته یې نیت وشه. نو زموږ دغه سړی چې دلته راغلی دی پر پښتنو یې ډېر احسان دی نو دا هم د هغه سیسټم برخه دی یعنی دا رنګه نه دی راغلی چې دی پښتو ته خدمت کوي د ده خدمت د خپلو ژبو د خپل قام وي دا انګریزانو دپاره د بریټش خلکو دپاره د امپایر دپاره د ګډ ریجم دوی دغه باچۍ مضبوطوله. نو دوی چې دلته راغلی دغه سړي زموږ رشاد صاحب لیکلی دي چې دومره ژبې زده کړې چې زه تاسو ته د ژبو فهرست در وښیم حیران به شئ. په دا کې یوه پښتو هم وه یعنی دغه سړي پښتو دا رنګه زده کړه چې دا ګورئ کتابونه یې تر دغه ځله تر دي دونې کتابونه یې پکې لیکلي دي. نو دا سړی دلته وګرځېدی بیا 2-3 جنګه رشاد صاحب وایي دا سوي دي په 1848 کې د ملتان د نیولو په هڅه باندې پرنګیانو د بمبۍ فوج تم د دغه برید کې د ګډون حکم وسو. نو په بمبۍ کې خو دوی اوله وار راغلی زموږ دا راورټي چې دی نو دی له خپلې کتې سره د جرنل هولر مرستې ته راغی د ملتان په نیولو کې فعاله برخه اخیستې ده جنګ یې کړی دی. ګورئ د جنګ سړی دی فوجي دی میجر دی ښه بیا دته ګورنمنټ ایوارډ ورکړی دی د بهادرۍ د سیلې دا په 1848 کې تر دغه راتګ 15 کاله وروسته
یعنی 48 کې دا سړی ایوارډ اخی د ملتان په جنگ کې. بیا بل جنگ کېږي په 1950 کې د جنرال والټر ګیلبرټ دا شمالي پنجاب یې نیولی د ګجرات سیمه له سیکانو سره جنگ کوي. له سیکانو سره هم زموږ دغه میجر راورټي چې دی د پښتو خدمت یې کړی دی دا پکښې دی او بیا ښه بد جنګیږي نو جنګي دغه یې درلودی استعداد یې درلودی بیا د ایوارډ اخلي. دا یې دعا یاد یې له راستې ښه. دغه رنګه د ایسټ انډیا کمپنۍ لخوا بیا وده ته په دغه جنګ کې ایوارډ ورکړل سوی دی. پرنګیانو بیا وروسته د ګجرات بیا ځینې یرغلونه چې دي هغه بیا کړي دي د لارډ کا په امر باندې د جنرال والټر ګیلبرټ په مسرۍ کې د پښتنو د نیولو دپاره داسې ولاړی اباسین یې کراس کړي ښه تر اباسین اوښتي دي. اوس نو زموږ خواته رالی اوس ورته ګورئ دا سړی څنګه راځي زموږ سیمې ته ښه نو زموږ سیمې ته چې راغلی دی نو دا د یو نظامي افسر په توګه دی راغلی سوات د سوات په سیمه کې چې کوم غازیان ورسره جنګېدلي دي هغو ښه ټکولي دي انګریزان ښه د پښتنو په سیمه کې اکثر انګریزان چې دي ټکول سوي دي. دا د سوات په جنګ کې په دې سیمه کې چې د دوی څنګه سوبه راوړې ده په دا کې د بیا درېیم میډل اخیستی ښه دا بیا راورټي دی. نو دا تقریبا 1852 څخه تر 1 پورې دی د پنجاب د کمشنر مرستیال پاته سوی دی تر 1 پورې دا دلته لګیا دی مرستیال معنا اوس څه بلا ورته وایي موږ نن سبا سیکریټري ورته وایي څه بلا ورته وایي په دا دفتر کې چې ګورنر سره ناست ښه. راورټي د لوی امیر دوست محمد خان د مړینې په وخت باندې یعنی په 1863 کې په دغه کال د میجر رتبې ته پورته سوی دی ښه او په 4 کې چې دی د یو کم 40 کاله په عمر تر دغه میجري یو کال وروسته یعنی دی تقاعد یا ریټایر سوی ریټایرمنټ یې اخیستی دی. نو د یو کم 40 کاله څخه د عمر چې دی 80 کاله دی 40 کاله بیا د زموږ په سیمه کې تحقیق کړی دی فوجي نوکري یې پرېښې ده کار یې کړی دی ښه د دغه سړي کار ډېر د قدر وړ دی. له 20 کاله فوجي خدمت وروسته تر 40 زیات کاله دی د دا ژبې خدمت کوي. دا زموږ نه صرف یې زموږ د ژبې خدمت کړی دی بلکې د بیراوي خدمت یې هم کړی دی د مرهټي غږ هم کړی دی د ګجراتي غږ هم کړی دی د هندي غږ هم کړی دی ښه دا دونې بلا سړی و چې د دې سیمې ژبې ګډې زده کړي کتابونه یې کې لیکل. د پښتو په هغه زمانه کې ځینې کلمي نسخې چې دي دا د پیدا کړې وې دا یې له دا ځای وړي دي په بریټش میوزیم کې ایښي دي. تر ټولو لوی خدمت یې دا دی که د پښتنو په میان کې دا پاته سوي وای نو به ضایع وي. دا سړي ټولې کلې یوړې نن سبا په بریټش میوزیم برطانیه کې پرتې دي ته هم ورتلی سې زه هم ورتلی سم فوټوسټیټ یې راوړی سې سافټ کاپي یې راوړلی سې. نو دا په دا کې ځینې کتابونه زه درته په ګوته کوم د اخوند قاسم فواید شریعت د اخوند درویزه مخزن الاسلام د افضل خان خټک تاریخ مرصع ریاض المحبت عجائب اللغات د ارزانی خشکی دیوان د مرزا خان انصاری دیوان د خوشحال بابا دیوان د رحمان بابا دیوان د حمید بابا دیوان د نجیب دیوان د احمد شاه بابا دیوان د شیدا دیوان دا کدی مو دا بزایو دا دغه سړي محفوظه کړي دي ښه د قادر خټک ګلدسته د هغه یوسف زلیخا د ادم خان و درخاني کیسه د صدر خان خټک د خوشحال بابا زوی علم خانه دانش ګلستان د سیف الملک کیسه د شهزاده بیرام او ګلندامي کیسه د عذرا او دوامک کیسه دا چې دي دا د محفوظه کړي دي. دغه رنګه د افغانانو د اصل څېړنه د کافرستان د سیاپوشو حال د تورو کاپرو د ژبې حال ښه دا شان د طبقات ناصري مؤلف دا چې دي دا د محفوظه کړي دي دا په بریټش میوزیم کې پراته دي تاسو یې کتلی سئ. یعنی که دا سړی مه وایه دا شیان به له موږ سره نه موجود اوس. پر هر کتاب د ده یاداشتونه شته یاداشت منو پزنې په کتاب کې سړی لګیا یو شی ولیکي غلطي وراسي پر کتاب ورسره نوټس ښه نو دا سړي خو دا کار کړی دی. نو غرض مې دا دی چې د میجر راورټي نوم چې دی دا د پښتو ادب پلار ګڼل کیږي. دته هلته په برطانیه کې فادر اف د پښتو لینګویج ویل کېدی ښه
وجه څه وه چې د پښتو ته ډېر کار کړی هغه خلک چې دي هغه یو بل نازوي خپل شخصیات نازوي ښه هغه د ده لوړوالی راپورته کوي چې څونې کار یې کړی دی نو دا مستشرک تر دا نورو چې څونې ډېر دي بله ورځ ما تر 100 زیات کس در ښوولي ښه 100 کسه مستشرکین پښتو ته کار کوي په دا ټولو کې تر ټولو زیات خدمت د دغه سړي دی ښه وجه څه ده چې دغه پر هر موضوع کار کړی دی ستا پر جغرافیه باندې داسې څېړنه وړاندې کړې ده یعنې د غزني تاریخ یې جلا لیکلی دي نور سان افغانستان بلوچستان دا یې جلا لیکلی دي ښه دغه د دغه لویوالی دی دا سلیکشن فرام د پویټري اف د افغان دا کتاب چې وګورئ ګرد انګریزي د شاعري پښتو شاعري انګریزي ته اړولې ده او سړی ووایي د رحمان بابا شعر د ترجمه کړی دی بالکل د ټیکسټ مطابق د مفهوم مطابق یې اړولی دی داسې پښتو دونې صفا زده ده دونې کار یې کړی دی او د شیخ ملي دفتر چې له موږ تر اوسه پورې ورک دی کتاب دی ورک دی اوس د موږ سره نسته دا دغه سړي یاد کړی دی چې ما ته په لاس راغلی دی کمال دی یعنی په 1906 کې دا سړی مړ دی یعنی 100 کاله مخکې دا 800 کاله زوړ کتاب دته په لاس ورغلی اوس د کوي څه چیرې یوړې د چا سره وي بس اوس بیا ورک دی ښه نو د دغه سړي کمال دا دی چې د خیانت نه دی کړی کم کتاب چې په لاس ورغلی دی هغه وړی دی هلته محفوظه کړی دی ګسره دا په خپله لیکلي دي چې زه د حافظ رحمت خان بړیڅي څو صندوقه کتابونه ما ته په لاس راوړو بس انګریزانو خو دا قاعده وه چې کوم ځای به فتح کړي کوم ځای به ونیوي او کتابونه به راوایستو ګاسلیټ به پر واچول اور به ورکړي پر دا موقع دی ورسېدلی دي دا څه کوه اصل هغه دا کتابونه سزو دا خو زموږ د ښې نه دي دا خو د پښتنو دي نو د خوا به د کړی د کتابونه یې ګډ له ځانه سره اخیستي یو کتاب هم نه سزي نو دا اوس چې ما څو کتابونه در سره شریک کړل دا کدی مو دا به ګرځایه او سزلي به نو دا یې لوی احسان دی پر پښتنو باندې د ډکشنري له لارې چې د کم کار کړی دی زه په خدای به ورته حیران یم داسې کم ګرامر لیکلی دی زه داسې ورته حیران یم دا د کیپټن وان پر ګرامر باندې مې لیکې کړي دي هغه چې کوم ګرامر د پښتو لیکلی دی د سم کړی دی دا پښتو ګرامر کې داسې نه دی داسې نه دی ښه نو زموږ ډېر پښتانه اوس په خپله ژبه کې په ګرامر نه پوهېږي ستا په ژبه کې یو انګرېز راځي ستا ژبه زده کوي بیا تا ته ګرامر درښیي نو دا ډېره لویه خبر ده ښه نو که چیرې تاسو کله هم څېړنې کولې نو دا به بیا تاسو یاد لراستئ په خارج کې پښتو څېړونکي عبدالرحیم صاحب کتاب دی د ښکاره کړی مو چې هغه خلک چې پښتو یې لیکلی د پوره کتاب دی پښتو مستشرکین د جاوید خلیل صاحب کتاب دی ختیځ پوهان د رشاد صاحب کتاب دی دا ګرد هغه خلک پکې راشئ چې دا پښتو ته خدمات وړاندې کړي دي نو تاسو هم که چیرې په دغه اړه باندې دا کتابونه په لاس درتلل دلې د ده دا ډکشنري پرته ده دا نور سان افغانستان ان بلوچستان د دې زموږ په کتابتون کې هم پروت دی ښه دا ډکشنري هم پرته ده که چیرې تاسو لیدلو نو زه به در سره ولاړ شم په لایبرري کې به در وښیم چې د راولټي کتابونه دا دي ښه نو تاسې دا نه تر یوه ریشو کاس ویې ګوراستئ ډېر خوند کوي ښه که چیرې پوښتنه لرئ د ده په اړه د د ژوند په اړه د خدماتو په اړه ویې کاست برطانیه انګلینډ مړ دورې دی یا یاره د مسلمان سنه د انګریزانو قبرونه شته نو انګریزان خو ادرې دي قبرونه یې دي دا زموږ دغه ادره د انګریزانو نه ده تا نو د انګریزانو ادره نه ده لرېدلې دا نو تاسو کوچنیان یا زویه تاسو په شي نه یاست دلته چې پر کینټ باندې مخامخ وروځي ټټۍ ته چې لاره وځي د زاړه کینټ په مابین کې دا ګرد ادره د انګریزانو موږ به کرکټ کې کوئ فوټبال به هم کې کوئ د هر یو نوم د هغه خدمات عهدې مادام یاتي کیپټن ایوز کیلډ بای سحاق باتوزی دا پر قبر لیکلي کیپټن ایوز چې سحاق باتوزی وژلی و دا د قبر په دغه ادره کې نو په دا کیل کې اوس نو هلکانو دونو کرکټ کې کړی دی چې ادره یې له مخه ایستلې ده دغه ته موږ د انګریزانو ادره ویل او د دوی د عیسایانو نشان به وي کوټلس به ورځې پر کرناز د عیسایانو ادره دلدلې سونی ادره ده نو د دوی د عیسایانو صلیب هم پر جوړ دا دلیل هم شته دا د انګریزانو خپله ادره وه په دا پورټمنډو خو به تللی که به نه یې تللی هلته د پورټمنډو قبر دلدلی دی د پورټمنډو منروس دی نو د هغه قبر د هغه کوچنیانو قبر د هغه د ښځې قبر نور انګریزان دا ګډ موجود نو انګریز خو قبر جوړوي عنوان خو نه دي چې سزي د چا هو خود مندل دا خو رانا غونډۍ ده
دا مړونه نه دا پخوا دلته خلک په ولیدل د بوري خلک بیا یو څه بوتان کې پیدا کړل یو څه دغه غمیان کې پیدا کړل څه منګي کې پیدا کو نو دا بیا خلکو خرڅول ښه ګران خرڅېدل دغه زوی مړی څه نومېږي دا په سوات کې چې بدمت د بدمت مجسمه تر ټولو کوچنۍ مجسمه د لې پیدا شوې وه نو د رانا غونډۍ آثار چې دي د پښتنو تاریخ 4000 کاله ته رسوي دا کارونه دا کډیان دا کیندنې دا 4000 کاله زړي دي دا منګیانې چې جوړ شوي دي پر دې ریسرچ وشو چې دا 4000 کاله زاړه منګیانې په خار باندې جوړول نو دا غونډۍ چې ده د کمال ده بل په دې کې د خسرو کوپړۍ چې دي دا بیخي ډېرې پیدا شوي یعنی دلته اوس نادر افشار تیر شوی دي دغه دا قاعده و خلک بیا حلالول بیا به سرونه پر لږدل بیا به بلډینګ ځین جوړاوي د سخاره بیا پر واچوي مینار او څلی به ځین جوړاوي نو دا دلته پیدا شوي دي دومره کوپړۍ پرتې دي نو دا د نادر افشار علاوه موږ ته سړی نه معلومېږي دلته څوک دي په ظلم تیر شوي دا یو نادر افشار خو نو موږ ته معلومېږي ول سعدالله ویل سمندې په پښو لنډې په راستي قدم در واخه شاندر په پښتنو ویې ملنډې د هغې غاړې د کېږي نو شاندر او سعدالله هغې سره جنګېدلي دي د دې سیمې سړی دي نو دا د نادر افشار زمانه ده نو دا د سرونو منارې چې دي دا سته او دا د هلته پیدا شوي بله پوښتنه نشته